سلامونه ونیکې هیلې درنو دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او دغه خپرونه به له مونږ سره تر پایه وګورئ. زه پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هرکلی کوم. درنو ملګرو، نن به د فولډر په اړه په درې مهم مسایلو باندې وغږیږو. لومړی دا چې په یو کلیک سره څنګه کولی شو مختلفې څو فولډرې جوړې کړو. دوهم دا چې څنګه کولی شو یو فولډر جوړ کړو خو په هغه باندې نوم او د هغه شکل نه اوسي، یعنې دا چې د خلکو له سترګو پناه اوسي. دریم دا چې ځینې داسې نومونه دي چې هغه موږ نشو کولی په عادي حالت کې کمپیوټر کې په هغې نوم باندې فولډر جوړ کړو، مثلا PRN دی یا NUL دی یا CON دی. نو نن به دا طریقه وښیو چې څنګه کولی شو په همدغو نومونو باندې هم تاسې یو فولډر جوړه کړئ او خپل ملګري حیران او امپرس کړئ. نو راځو شروع کوو په لومړني د هغې باندې. دې دپاره چې په یو کلیک سره څو مختلفې فولډرې جوړې کړو او وخت خپل بچت کړو. نو راځو نوټ پیډ ته دلته MD ولیکئ، سپیس ورکئ، نور هر څو فولډرې چې ستا په کار وي هغه نومونه ولیکئ. او په همدې شکل نور فرض کړه زما دغه مختلف نومونو باندې فولډرې په کار دي او دلته راځمه دا لیکمه سیوس وهمه. په سیوس کې یو نوم درته ورکوم، بیا ټکی BAT، یعنې یو بیچ فایل به جوړ کړئ. ستاسې چې دغه فولډرې په هر ځای کې په کار وي نو په هماغه ځای به سلیکټ کړئ. مثلا ستاسې فلش کې په کار وي، USB کې په کار وي، یا یو کوم بل ایکسټرنل ډرایو کې په کار وي، یا مای کمپیوټر کې په کار وي. خو زما په ډیسکټاپ باندې په کار دی نو دا په ډیسکټاپ سیف کومه او راځم دا نور ایسته کوم. زموږ نه دی په کار، بیچ فایل زموږ دا دی، د باندې ډبل کلیک کوم. زما فولډرې به دلته په ترتیب سره هغه دی، اول پټان، افغان، سلمان، جهان او حیران او همداسې ستومن، ټول نومونه په پرله پسې ډول راغله. نو دا په یو کلیک باندې د څو فولډرو جوړولو طریقه. دوهمه طریقه چې موږ غواړو د فولډر په اړه وغږیو هغه دا ده چې څنګه یو هیډن فولډر جوړه کړو، یعنې داسې یو فولډر چې هغه موږ هیډن کړي نه وي خو خلکو ته ښکاره نه شي. د بېلګې په طور دغه یو فولډر دی، په دې کې موږ یو ډیټا هم ور واچوله. نو راځو دغه د خلکو له سترګو پناه کوو. لومړی د دې آیکن چینج کوم، چینج آیکن، کسټمایز ته راسئ، چینج آیکن ووهئ. داسې ګورئ دلته درې شکله داسې دي چې هغه شکل نه لري، نو دا به اوکې کوئ، پې اپلای به ووهئ، اوکې به کوئ. تاسې ګورئ چې فولډر ورک شو خو یوازې نوم یې پاتې دی. دې دپاره چې نوم یې هم ورک کوئ نو راشئ کریکټر میپ ته، کریکټر میپ اوپن کوئ. ها کریکټر میپ اوپن شو. دلته راځم یو خالی کریکټر راخلمه. دا یو خالی کریکټر دی، دا سلیکټ کوم، کاپي ته اخلم. له دې وروسته راځم فولډر ته او دلته دا رینیم کوم، کنټرول وي وهم، پې له هغې وروسته انټر وهم. زموږ دلته نور اړتیا نشته، دا کلوز کوم. تاسې ګورئ چې زموږ فولډر د سکرین په سر نه ښکاري، خو که چېرته موږ هماغه ساحې ته راشو داسې یو آپشن موږ ته راکوي. 12 MB فایل هم پکې پروت دی، نو دا اوپن کړي. تاسې ګورئ چې 12 MB ډیټا هم په دې کې پرته ده. تاسو کولی شئ داسې خپلې فولډرې له خپل ملګرو یا نورو نه هیډن یا پټې کړئ او هغوی امپریس کوي په دې کار باندې. درېیمه خبره چې د فولډر په اړه موږ نن کوو هغه دا ده چې څنګه کولی شو هغه فولډرې چې په عادي حالت کې په کمپیوټر کې انویزیبل دی، یا دا چې موږ نشو کولی په هغه نومونو باندې فولډر جوړ کړو، هغه څنګه جوړ کړو. مثلا CON باندې موږ فولډر جوړو نه جوړېږي، یا NUL باندې فولډر جوړو نه جوړېږي، یا PRN باندې فولډر جوړو او نه جوړېږي. نو څنګه کولی شو په دغو نومونو باندې فولډر جوړ کړو. دا چې تاسې غواړئ په دې نومونو باندې فولډر جوړ کړئ نو آلټ به ووهئ، ورسره 255 به ووهئ، له هغې وروسته به آلټ پرېږدئ او همدغه نوم به ورکړئ. مثال NUL. تاسې ګورئ چې په دې نوم باندې فولډر جوړ شو. په همدې شکل باندې تاسې کولی شئ چې CON باندې هم فولډر جوړ کړئ او یا هم په PRN باندې PRN
تاسو ګورئ چې په دې درې وړو نومونو باندې فولډر جوړ شو. دغه فولډر اصلي دغه په دې کې دی چې تاسو دلته که زه تاسو ته آن سکرین کیبورډ باندې دا دغه وښیم نو تاسو باید لومړی الټ ووهئ او بیا 255 وایي. خو یاد مې وي په کیبورډ کې چې دغه لیکل دي د 1 نه تر 10 بیا 0 نه تر 9 پورې حساب که نه په دغه باندې به دا تاسې نه کوئ. کیبورډ کې دغلته که تاسې خیال وي په غټ کیبورډ کې دلته اضافي بټنې وي د الجبري یا حسابي دغو دپاره نو تاسو کولی شئ له هغې نه استفاده وکړئ. که چېرته تاسې له دې بټنو نه استفاده وکړئ نو دغه اپشن به کار نه کوي او تاسې دغه فولډر نشئ جوړولی. خو که چېرته له غټ کیبورډ ولرئ او په هغې کې یو طرف ته د حسابي توري وي نو تاسو کولی شئ له هغه کیبورډ نه 255 د آلټ سره یو ځای کلک کړئ او دغه فولډر یې جوړې کړئ. درنو ملګرو که زموږ د خپرونې په اړه کوم انتقاد غوښتنه وړاندیز لرئ نو کولی شئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ تر څو موږ هغه په راتلونکو خپرونو کې په پام کې ونیسو او تاسو ته ستاسو د ذوق مطابق خپرونې وړاندې کړو. تر هغې مو چې زه له یوې بلې خپرونې سره په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم. د خدای په امان ښاد او آباد اوسئ.